بیخي نور تر دې انګور وایي بد ایسي نه دی موټر مو هلته ودروئ وینې نو هلته ناست وو تر اوسه پورې پر هغه ځای باندې هلته ښایسته اوبه ولې بیخي ځوانانو په انګورو کې نور تاسو خپله ورته وګورئ نو الان تر دې بهترین انګور څه رقم دا بې رنګه بې دوا یعنې 100% ارګانیک دي دا انګور ستړی مه شې د چا زوی د کاکا زوی نو په داسې لاره کې روان یو دلته نو ټوله دې ځایو ته کشونه وایي لاره خو نو نشته چې هر کش دې ونیوی دا نفر د ژمي لپاره بوټي برابروي ښایسته اوس دی وینې مو حرکت را وکئ ده پسې یم نو مې ګرځي وینې دې به وینئ په دا دغه کې داسې دوړه ده چې بیخي کیسه نو تقریبا د کلات ښار دی دا لاندې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر نو خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست روغ و جوړ به یاست زابل ولایت مرکز کلات دی د انګورو میله مو راایستلې ده مازدیګر او بس ما نصیب و نو انګور داسې دي چې تقریبا پر پای دي دغه دی وینې دا زما د کاکا زوی داسې انګور را پیدا کوي چې بیخي داسې ورته وګورئ داسې انګور دی چې څه درته ووایم خاص د خوراک انګور دی داسې ورته وګورئ بیخي داسې پاخه سوي دي چې بیخي نور تر دې انګور وایي بد ایسي نه دی داسې ورته وګورئ نو دا بیخي هغه اخري پای دی انګور شکېدلي دي مکمل زموږ داسې وخت نصیب اوسو نو بې نصیبه خواړه نه خوړل کېږي نو بیا بې خورې نو دا مو یو څه د کور لپاره موږ خو وخوړله بیخي یې داسې کړلو چې نور مو هېڅ شی خواته نه کېږي دا مکمل باغ د انګور موټر مو هلته ودروئ وینې نو هلته ناست وو تر اوسه پورې پر هغه ځای باندې هلته ښایسته اوبه ولې داسې ورته وګورئ بیخي داسې سوي دي لګېدلي دي ولا بیخي هېڅ خبره نشته پکښې کې یا هېڅ خبره نشته پکښې ولا که دغه شیخالیان به ورته وایي که چی شي دي داسې ورته وګورئ د هرې خوا دغه غږونه دي دا د ماما وینئ یاره ماما ولا ستا انګور ته سلام دی دغه دي ولا داسې بیخي ځوانانو په انګورو کې نور تاسو خپله ورته وګورئ نو الان تر دې بهترین انګور څه رقم دا بې رنګه بې دوا یعنې 100% ارګانیک دي دا انګور دا نو چې ښه په یخچال یا په یخي کې کښېږدې ښه خوندور یخ شي بیا خوند کوي نو موږ دلته انګور شکوو نو تاسې راسره پاته سئ نو داسې و چې ما به د کندهاره دا زما د اکا زوی ته زنګ ووهلی ول ده ول انګور خلاصېږي ما ورته وویل ما که زما په نصیب و انشاءالله انګور نه راسه خلاصېږي نو دغه دی زه خپل نصیب ته راورسېدم دا نو بلا هغه انګور دی چې نور که یې څو ورځې په تاکانو کې پاته شي بلا دغسې د ډېرې پخوالي سه نور خراب شي صبر وکړه دا پر یوه دانه مې زړه نه کېږي چې ولوېږي لاره ته ولو مخکې نو باد هم ډېر دی نو نه پوهېږم چې تاسو زما غږ اورئ که یا وختي دی تر اوسه پورې لا د هندوانو میله لا پاته ده نو موږ داسې وي چې ډېر وګرځېدلو نو هاخوا ته بیا هندوانې شته موږ لاشي کوو دې ته وایي د باغ لاشي یعنې هغه خیري نور نو بس دی شی نه وي پکښې پاته دا ټول اکثریت مرغۍ هم خوړلي دي وینې بس نو ومشکول تقریبا دغه دي شنه نه دي اصلا دلته داسې ده چې سایه ده ورباندې نه دی که نه ډېر خوندور نو یو بیسو له خیره سره موټر ته دا مو چاکو په دې چاکو مو وشکول چاکو مو هم تقریبا
په دغه کوي په کورم وکوي دې خوا ته داسې را واوښتی چاقو په دا کښېږده صحیح دی بس نو موږ په خپل نصیب پسې ځان را ورسوئ زابل ته ساحه کې معنا چا جواري نه دي کرلي دلته د اوبو یو څه کمی دی نو چې دا باغونه خلک په وساتي دا هم ډېره ده نور داسې موسمي شیان نه کري ما دغه لاره باندې را وختلو موټر مو را وخېچوئ پسونه یو بیخي ریله کړي دي باغو ته وینې یعنې انګور مکمل ختم دي پسونه یې وریله کړي دي په ډکۍ کې بیا کښېږدو د انګور کښېنښول صحیح دی د هلکانو چش کول نو بیا څنګه حساب څه چم مو به کوئ د ده نوم چش دی د دغه هلک مردانه څنګه ها د چا زویه ستړی مه سې د چا زویه د کاکا زویه ستړی مه سې ستړی مه سې ته هم د باز محمد زویه ښه دی دی د باز محمد زوی ده د ده پلار هم زموږ یار دی و تا ته اوس موږ څه شي درکړو انګور درکړو څه شي درکړو ها انګور به نو تا خوړلی دغه دا ژاوله وه ښه دې ته بیا د بازار شیان ښه خوند ورکوي او انګور دا شیان خوند نه ورکوي بس دغه وخوره صحیح دی زما موټر خو به دې نه را خراب کړی ځه صحیح دی چې موټر دې نه خراب کړی بالا صحیح دی نو ځو د خیره سره ماما راځئ نو ځو له دې خواست بسم الله زما موټر هم نسته هغه مې یو چا وولی دی یو خواته په دا شادي لپاره نو لمر په دغه اندازه دی نو شنه شنه ښایسته باغونه دي دی څنګه راته ګوري ناست دی او دغه باغ دی کشمشي انګور یو دانه واشکالی و چیرې و نه خبره چې دا به مخکې چې تا کشمشي واشکۍ راوړې هغه دې کومه ځای راوړه هغه ما یو واشکۍ وخوړی کشمشي یو رقم داسې تک ژړ سوي ول بیخي یو مخ چې هغه مې وخوړی بالا داسې خوب یې راوستی دا هغه شپېشتي دي دا شپېشتي هم ستا په حساب کې دي که یا دا نه دي دا نو د دې سره نو د دې ځای سره زموږ ډېرې پخوانۍ خاطرې تړل سوي دي ښه دا څنګه ځای ته دې راوستم پر دغه ساحه باندې ما انګور وشکوله داسې پسې راپورته سولو نو په داسې لاره کې روان یو دلته نو ټوله دې ځایو ته کشونه وایي لاره خو نو نسته چې هر کش دې ونیوی نو دلته چې موږ ناست وو چې موږ ولاړو انګورو ته چې بېرته راتلو زموږ ملګری بیده دی بیخي دلته دا نفر د ژمي لپاره بوټي برابروي شیرینه ښایسته آواز دی وینې بیده سولې لکسې مخکې اوبه ولې وینې دې پیپو کې اوبه راتللې نو موږ دلته ناست مخامخ پر دې غونډۍ باندې کږدۍ هم دي نو له دغه ساحې څخه مو حرکت را وکړئ لمر دی شی هم نه معلومېږي ټولې دښتې دي شاوخوا یو ګړی ډېر خوند کوي کږدۍ ډېره خوند کوي په دې هلته موږ مخکې ناست یو دوی د رمې هم راغلې دلته یې اوبولې ته نو کله کله موټر ته ډېره دوړ هم راپورته شي په ده پسې یم نو راسته راسته ولاړ سم که چپه لاسته په ده پسې سم داسې چې رمې ګرځي وینې
دوړه د هنداره هم نسم خلاصولی داسې به وینئ په دا دغه کې داسې دوړه ده چې بیخي کیسه ده مخته نو لاره ډېره دې ته وایي ټاپکي لاره هنداره هم نسم پاکولی ځکه که یې اوس لنده کړمه بیا خاورې دي مازدیګری دی بس نو تقریبا پاخه سړک ته راووتلو تورې لیکې ته راووتلو به کاشوار کړمه به د هغه ور پاکه کړمه د هنداره اوس وینې یو څه دا موسم ښایسته سو بس نو تقریبا د کلات ښار دی دا لاندې دا نو تقریبا د میزانې ولسوالۍ ته تللی دی دا سړک زموږ چې کوم کلي ته تللي وو دا نو بیخي داسې په یوه حساب باندې په 3 کیلومترۍ کې دی د ښار او په دا لاره بیا داسې یو څه اوږده ورته جوړه ده نو بیا به تقریبا یو 5-6 کیلومتره یي د ښار نو دا بیا راتلونکی میدان دی د زابل ولایت دا بیا ډیګ د دې ولسوالیو دا نو بس د زابل ولایت د ارغنداو او د میزانې ولسوالۍ دا ډېر سرای دی دا مخامخ پرول دی ماما دا پرول دی دلته نو بس دغه د شمسیانو سامانونه او دا شیان ډېر دلته خرڅېږي دا ولسوالیو ته خلک ځي پرچون سامانونه دي غوړي دي وریجې دي بوره ده او دا شیان دي دوړه ځکه لري زابل چې باد لري کنې نور نو د شپې داسې هوا لري چې بیخي داسې خوند کوي چې د باندې پرېوځې ته فکر کوې ته چې وایي سي چالانه ده نو د ورځې ګرمي لا یو څه تونده ده یو څه سړی داسې ګنګسوي نو د شپې هوا ډېره خوندوره ده چې هر ځای کښېنې ډېر ښه خوند کوي موږ هم تقریبا ښار ته را رسېدلي یو نو دلته یو ځای د اکا د زوی کار و نو په دې خاطر ودرېدو لا ځو له دې ځایه ښار ته